بنگلاديش په افغانستان کې د یوې لویې پروژې د پیل خبر ورکړ. یو بنگلاديشي شرکت د افغانستان د لمریزې برېښنا په تولید کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. دغه ستره پروژه د هېواد په کومه سیمه کې پلي کېږي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې یو بنگلاديشي شرکت په افغانستان کې د 100 تر 1000 میگاواټ لمریزې برېښنا انرژي د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د بنگلاديش د BPTL په نوم شرکت مسؤلینو د اوبو او انرژي وزارت د پانګونې د جلب او جذب له رئیس رحمت ولي رحماني سره په لیدنه کې د لمریزې برېښنا تولید ته لیوالتیا ښودلې. طالبانو د بنگلاديشي شرکت د رئیس محمد اسحاق ابو الخیر له قوله ویلي لیواله دي چې په افغانستان کې د 100 تر 1000 میگاواټ لمریزې برېښنا انرژي د تولید په پروژو کې پانګونه وکړي. طالبانو د یاد بنگلاديشي شرکت مسؤلینو ته په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د تولید په پروژو کې د پانګونې په برخه کې ډاډ ورکړی، خو د لمریزې برېښنا د تولید پروژو د پانګونې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دې ډلې د ځینو هیوادونو خصوصي شرکتونو ته په کانونو، برېښنا او نورو برخو کې پروژې ورکړي دي، خو ډیری کسان په دا ډول پروژو کې طالبان په مالی فساد، غیر مسلکي عمل او د شفافیت پر نشتوالي تورنوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.